बादशाहन छी वګورئ ټول ملک په قرضدار کی لیکن د خپل سہولیات ورنکی د خپل عیش معاش خپل فحاشي اور یعنی دا ورنکی ملک تلال شو ډوبتی شي سیندی وی شي خو چې دا عیش پرستی چرته ګوره کمې نه پکران شي نبی چې هغه مدینه کې قرضدار مدینه قرضداري کړي نه د اچا پیول په نشته خپل ځان قرضداري کړي دي خپل ځان قرضداري کړي خو په مدینه باندې په هر د اچا قرض نشته ولی ژوند داسې تیراو چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې کله زور لما نبی صلی الله علیه وسلم په پوزکی باندې پروت دی الله اکبر پوزکی باندې پانډيري باندې پروت دی بسترم نشتره کمیسی وخکله دی لنگی اغسطله دی او عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ او چې کله زور لما ما چې وکتل نو پوزکی داغه په دې املا کې د سپټي استلې وي د سپټي په کې استلې شوی امین امام الانبیاء او خلیل الله د الله دوست او د ټول انبیاء سردار عظیم بادشاہ عظیم حکمران خو ژوند داسې تیری چې په پوزکی باندې پروت دی ولی نشو کولی هغه چې په پوس بیړ باندې پروت وی اعلی محل کې پروت وی وی نبی صلی الله علیه وسلم د سره پاسېده ما چې وکتل هغه ملا ته سپټې پې وتلی شوي د پوزکی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ټیم کې خو امیر المؤمنین دی ورست خو امیر المؤمنین هغه ټیم کې چې کله هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو په نبی به څوک نه خپه کیږي په نبی به چا زړه درد نه کوي هغه چې کله وکتل لسترګو نه اوښ کې قطار روان شو جاړي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ما یبکیک یا عمر عمر ولی جاړي اور تو یا رسول الله جاړم بنو سا شانت ګورم او د قیصر او کسرا د روم او د فارس پاشیان په نرم بسترو باندې پراته دي او ته امام الانبیاء او ستا په دې ملا کې د پوزه کې پټي جوړې شوي دي سم ژاړم نه پتا باندې اور توي ابن الخطاب اے د خطاب زویا ته په دې نه خوشالېږي چې دا غي دي دنیا یو زما او ستا د آخرت وي مونږ خو آخرت ځان غواړو عمر بن الخطاب وتویل او یا رسول الله غواړم بسل په دې خوشاله اوسېږه زمونږ دنیا نه پکار دا حاکم وخت دا حکمران د مسلمانانو دا سي عاجزي و داغه دا سي تواضع و داغه ټول خلکو په ځان قرباني کول لیکن دغه باوجود تواضع او عاجزي د تواضع عاجزي په ځان کې پیدا کول پکار دي